د عبدالحق په څلورلاره کې له اور لګېدنې څخه یوه میاشت نه ده تېره شوې چې د کابل د لومړۍ ناحیې اړوند په منډوي سیمه کې په یو سوداګریز مارکیټ کې اور لګېدنه رامنځته شوه. د دې مارکیټ یو شمېر هټیوال وایي د تېرې ورځې اور لګېدنې د اټکل له مخې شاوخوا 50 میلیونه ډالره زیان دوی ته اړولی دی. نه زیاد رساند خود دکان‌ها 4-5 منزل است مکمل ساخت. 10 تا دکانی که در پیرشوی میلاد مارکت است اون نساخت. ریحان مارکت 4 منزلش مکمل ساخت. از ما چیزی که بود اونم 3 دانه گدام داشتیم، دکان بود، هم دکان در گرفت، هم گداما که پالیش مارکت ریحان است ای هم در گرفت. د تېرې ورځې په اور لګېدنه کې نږدې 400 هټۍ په بشپړه توګه سوځېدلې دي، خو د ګوتو په شمېر هټیوال توانېدلي چې خپل سوداګریز توکي له دې سرای څخه وباسي. آتش در گرفت تا که خبر شدم داخل شدم که بهم گفت سرای در گرفته. گرفتم اونجا معلوم نیست که سرچه در برق گرفت و گاز بچ که بود و تخمینا دیگه 4 طبقه منزل میلاد مارکت در گرفته و که شارتی برق بوده دیگه که دکانا در گرفته. از این مارکت میلاد در مارکت ریحان سراحت کرد و مارکت داوی مارکت میگدش پیش سرش و هم چند تا دکانی که بوده در پیش سرش اونا هم سوخته بودن. خبر راځي دا لکه د ښاروالۍ دولت له دا په کار دی چې کوم مارکیټ جوړیږي باید چې هغه د موټر لاره ولري. دا حادثات جوړیږي چې هلته دننه خلک غټه خبره ده چې هلته اوس دلته اور ولګي خلک په کومه راوځي. ایمرجنسي لاره یو ضروري ده. دغه اور لګېدنه چې ځاني تلفات نه لري خو مالي زیان یې سخت زیات دی. د پیښې لیدونکي د اور د مړه کولو لپاره د اور وژونکي ټیم له ناوخته رسیدو څخه نیوکه کوي. بلخوا مالیې وزارت چارواکي د بیمې قانون له جبري کېدو څخه خبر ورکوي چې په سوداګریزو سیمو کې د اور لګېدنې ادعاوې به د قانون له مخې حل و فصل شي. اساس از او فقط یک بیمه اجباری است که او هم بیمه آتش سوزی است و الی الحال از طرف 5 شرکت بی خدمات بیمه ارائه می شود. در صورتی که آتش سوزی می شود و یک ساحه تجارتی به اساس قانون بیمه آتش سوزی نشده باشد موارد ادعا به اساس همه قانون حل و فصل. له دې مخکې هم په نادر پښتون واټ کې خیرخوا مارکیټ په اور کې وسوځېد چې د هټیوالو د خاوندانو د ادعاو له مخې په دې اور لګېدنه کې میلیونونه افغانۍ زیانونه واوښتل.